ای بې غیرتو دلګانو، ای دوسانو، تاسو راځئ په ټیک ټاک باندې د جینکو سره لایو. آیا ستاسو نه به دغه خلک دغه ماشومان ستاسو نه څه رحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو د ټولو نه اول زه نن په هغه سوشل میډیا والا په هغې ټیک ټاکرانو باندې زه خپل ریاکشن کومه چې کوم چې رالګي کو هغه پهلوان مردانه دی، هغه ذیشان دی، داسې ډېر ټیک ټاکران دي چې هغه د جینکو سره راشي. ډېر جینکۍ دي چې هغه یو بل ته په لایو کې کنځلې کوي، یو بل پسې خبرې کوي. د دغې خبرو د لاسه ملګرو دغو مونځ او دس هم پرېښی دی. دغو چې دی نو دغو دا هم د ځان هېر کړي دي چې یاره زما دا ویډیو چې دی نو دا به ماشومانو له ځي، دا به ګوري، دا به کور کې هغې تورسرو له ځي هغه به یې ګوري. خو دغو چې دی نو دغو خپل ځان شرمولی د روپۍ د ډالر دپاره. ولې چې هغوی چې یاره ماته د ډالر میلاویږي نو پرېږده چې زما کمیس او پرتوګ وځي، پرېږده چې زما پښتون څوک کنځي، پرېږده چې زما پښتون پسې څوک خبرې کوي، پرېږده چې زما اسلام پسې څوک خبرې کوي. نو ملګرو دا هغه خلک دی چې کوم خلک په ټیک ټاک باندې ځانونه شرمولي او دې خلکو د لاسه زمونږ را معاشره ګډوډه شوه. د داسې خلکو د لاسه چې دی که نه زمونږ د پاکستان زمونږ د افغانستان روریانو په منځ کې بیلتون راولي. که نن د افغانستان روریان روان دي افغانستان ته، موږ پسې د زړه نه خفه یو. خو هغې روریانو ته وایم چې کوم روریان چې راځي په ټیک ټاک باندې دغه بیحایي خوروي، په ټیک ټاک باندې یو بل ته کنځلې کوي، د جینکو سره لایو راځي. زه تاسو له یم، ستاسو کور کې مور او خور نشته، ستاسو کور کې خویندې نشته چې آیا تاسو راځئ او په ټیک ټاک کې دغې جینکو له کنځلې کوئ؟ آیا تاسو یو سبق آموزه ویډیو نشئ کولی؟ آیا تاسو د ځان سره یو قاري صاحب یو مولایي صاحب ځان سره نشئ کېنولی چې هغه درته تلاوت وکړي یا هغې نه څه زده کړه وکړئ؟ که نه تاسو به راځئ او دغه یو بل پسې به کنځلې کوئ، یو بل ته به وایئ چې یاره ته دا کار وکړه، ته دا شی ښکاره کړه، ته هغه کار وکړه. نو آیا ستاسو نه به زمونږ را روان یوت څه زده کړه وکړي؟ که زمونږ دا را روان یوت ستاسو دغه ویډیوګانو ګوري که نه نو کیدای شي دوی اسلام هم پرېږدي، کیدای شي دوی هندوان شي، کیدای شي دوی څه بل مذهب ته واوړي. نو آیا زه تاسو له یم، زه تاسو پښتنو ته یم چې ګوره یو بل له مینه ورکړئ، یو بل سره مینه وکړئ. دا نه چې یاره تاسو ما پسې خبرې کوئ، زه به تاسو پسې خبرې کوم، یو بل پسې دا خبرې دا پرېږدئ. که هغه د افغانستان ملګري دي، هغه د پاکستان دي، هغه زما هغه میندې خویندې دي، نو آیا د سوشل میډیا د دغې ټیک ټاک د لارې نه خوښې؟ ولې چې دغې ټیک ټاک یو اور دی، د دغې ټیک ټاک د لاسه ډېرې تورسرې چې دي هغه د کورونو نه وتې، ډېر روریانو چې دي هغه خودکشیانې وکړې. ملګرو دغه ماته ګوډه ویډیو د زما کو دغه ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، شیر کړئ. خپل خوږ ورور احسان الله ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.